السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب محترمه جوړې په خیر یې. زما دا یو پوښتنه وه، یو انسان د مثانې تکلیف لري او داسې نه وچېږي او کالي مردارېږي، هر وخت خو کالي مرداري، هر وخت یې پرېمینځي، دا څنګه ده مولوي صاحب؟ سینې پرېمینځي او لمونځ ورسره وکړي، دا څنګه ده؟ که د جواب اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. قمر هم کچکول پلاس کی هر ورځ زستا پلوري، قمر هم کچکول. الحمد لله والصلاة على اهلها ما بعد. یو ورور د پوښتنه کړې ده چې یو کس دی او هغه د مثانې تکلیف لري او بول یې نه درېږي، مسلسل جاري وي، نو هغه بیا جامې مینځي، نو آیا د جامې مینځلو ته ضرورت شته او که نه؟ د دې ورور په جواب کې باید ووایم چې معذور هغه سړی ګڼل کیږي چې مکمل وخت د یوه لمانځه چې وي هغه د عذر نه خالی نه وي، یعنی د سړی دومره وخت نشي پیدا کولی چې په هغې کې مونځ وکوي مګر دغه عذر ورسره وي. نو دومره وخت چې نشي پیدا کولی چې د مونځ بې د عذره وکړه، د عذر ورسره وي، دا سړی بیا معذور بلل کیږي. نو معذور بلل کیږي، دا سړی به هر مانځه ته بیل بیل اودس کوي او په وتلو د وخت باندې د اودس ماتیږي، د هر مانځه ته به بیل بیل اودس کوي. او د جامو مسله دا ده چې که چیرې دی د جامې صفا جامې واچوي یا مینځلې جامې واچوي چې دی اول ومینځي بیا اودس وکوي، نو که د مانځه په وخت کې د جامې بیرته نه نجسې کېدلې، یعنې د مانځه په ټیم کې او په وخت کې د ده نه بولې نه تللې چې د جامې بیرته واپس مردارې شي او نجسې شي، نو دی د بیا د جامې مینځي او یا د پاک واچوي. په دغې دوران کې د مانځه په دوران کې د مانځه په وخت کې بیا دغه بولې ورنوځي او بیا جامې نجسې کوي، نو بیا د جامو مینځلو ته ضرورت نشته دی. او دا مسله طحطاوي ذکر کړې په 1 صفحه باندې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د دیني پوښتنې جوابونه کوي مناظر اسلام الشیخ ابو حذیفه مفتی محمد حسن دیوبندی حفظه الله. قد قامت دی جلوه دار ازرا صفا لک هندارا